هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ولسم پارا سورة الحج نورلسم نمبر آیت تے مخی آیاتونو کی مختلف ډلې ذکر شوي چې پاغي کې یو ډله وا د منافقانو چې کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره الله رب العالمین مدد کو نو دی په خپه کېدل او غصه به ولا ورتله نو الله په تور د زورن او فرمایل چې دوی دی ورسې راوالی او چت پسې دی اویزان کی او دا خپل مړی دی پکې خپه کی او یادی اسمان ته د خاتلو کوشش وکي او د امداد غ دروازه دی بند کی نو هل یذهبن کیده ما یغیث نو آیا په دې باندې بدوی د خپل غوسه ختمه کیسو نه نشي ور باندې ختمولې. بیا ترغیب ذکر شو قرآن کریم ته او بیا الله رب العالمین ذکر کړو چې په ټوله دنیا کې مشهور ډلې اصل کې هغه شپږ وي. یو د ډلې دي یهودیان، صابئین، نسوارا، مجوس او مشرکان خلق. بیا ذکر شو چې دا ټول عالم چې دی په دې دنیا کې که په اسمانونو کې الله مخلوق پیدا کړی دی او که په دې ځمکه کې دی کاغه انور دی، سپوږمۍ دا ستوري دي، غرونه او ونې او زنده سر دي، دا ټول الله ته څه کوي؟ سجده ورته لګوي. او کم خلق چې د الله د سجدې سره سره غیر الله ته سجده لګوي نو الله وی دا خلق ډیر سپک خلق دی. نو ومن یهن الله فما له من مکرم، نو څوک چې الله سپک کی نو هغه له څوک هم عزت نشي ورکولی. اوس دې آیت کې السلام اوس دې آیت کې الله رب العالمین اختصار ذکر کوي. ګوره دې مخکې آیت کې شپږ ډلې ذکر کړي. اوس دې آیت کې الله رب العالمین اختصار ذکر کوي چې په ټوله دنیا کې د دین په لحاظ سره اصل به دوه ډلې دي چې یو ته مؤمنان وي او بل ته کافران وي. د دنیا په لحاظ سره نو په دنیا کې خو ډېرې زیاتې ډلې خلکو جوړې کړي دي، خو د دین په لحاظ سره اصل کې بس دغه غټې ډلې چې کم دي هغه دوه دي، یو مؤمنان دي او بل کافران او مشرکان دي. او دا مخکې چې کمې پنځه ډلې باطل پرستې ډلې شي نو دا ټولې بس د کافرو کې څه دي؟ شاملې دي پکې که نه. لفظ د کافر د لاندې رالی او ان الذین آمنو کې بس دغه د مؤمنانو ډله شوه. نو په ټوله دنیا کې اصل کې غټې ډلې بس دوه شوي، یو مؤمنان او بل ډله د کافرانو. او بیا کم چې هغه منافق دوه قسمه، یو ته عملی منافق وي، یو ته عقیدتن منافق وي. نو عقیدې چې کم منافق نو هغه د کافر د لاندې به داخلي، او اسې عملی منافقت لکه اوس مسلمان دی لیکن هغه کار د منافقت کوي. لکه نبی علیہ السلام وی منافق نه خداره چې کله اذا حدث کذبه، چې دې خبره کوي نو څه به وي؟ دروغ. نو اوس یو مؤمن دی او د دروغ وي نو دته خو د کافر نشي ویلی، دې ته عملی منافق وي. دا عملی منافق دی. نو عملی منافق د کافر د لاندې به نه راځي. عقیدتی منافق دی ته وی چې هغه عقیده کې منافقت کوي. مثال په طور تا ته وی زه الله منم او په زړه کې دننه الله نه مني، نو دا بیا به څه دا به کافري. دا و پکې فرق وي.
د چې الله رب العالمین کم تقسیم کوي چې اصل کې غټې دا دوه ډلې دي، نو دا د دین په لحاظ سره دي. د دنیا په لحاظ سره بیا ډلې هغه ډېرې زیاتې دي. نو الله وایي هازانې خصمانې، دا دوه ډلې دي اختصموا فی ربهم، چې دوی جګړه کوي په باره د رب خپل کې. یو طرف ته مؤمنان دي او بل طرف ته کافران دي. د الله په باره کې څنګه جګړه کوي؟ نو د الله په باره کې جګړه دا ده چې مؤمنان خو د الله ذات مني او کافران د الله ذات نه مني. داسې دهریه کافر پکې شته دی. دغه رنګ کامل مؤمنان د الله رب العالمین سره شریک نه جوړي، او کافرو کې مشرکان خلق د الله سره څه کوي؟ شریکان جوړي. دا په رب کې جګړه دی ته وایي. دغه رنګ په کافرو کې بعضې خلک شته دي هغوی آخرت نه مني، ورځ د قیامت نه مني، لکه مخکې دا خبرې تېرې شولي. او مؤمنان یې مني. دا په رب کې جګړه ده. او دغه رنګ نورم ډېر زیات دینی اختلاف دي، بس دا ټول د دې د لاندې شامل دي. نو الله وایي هازانې خصمانې، هازانې دا دوه خصمانې ډلې دي اختصموا فی ربهم، چې دوی جګړه کوي په رب خپل کې. وسو دغه خلق چې د رب په باره کې جګړه کوي، یو طرف ته مؤمن بل طرف ته کافر خلق دي. صحیح حدیث کې راځي، مفسرینو دلته را نقل کړی دی. هغه حدیث دی د علی رضی الله تعالی عنہ. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای دا آیت اصل کې زمونږ په باره کې نازل شوی په غزوه بدر کې. ځکه غزوه بدر کې دوه ډلې مخامخ شوي، یو مؤمنان او بل څوک کافرو کنه. نو علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای اصل کې یو ډله هغه وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې و مؤمنان صحابه کرام، او بل طرف ته د کافرو ډله وه. نو دا آیت اصل کې زمونږ په باره کې دا نازل شوی، خو هغوی پورې خاص نه دی. وسم چې کم کافر دی مؤمنان دي، نو دا آیت به هغه دواړو ته صحیح دا ورته شاملي. تر قیامته پورې چې څومره کافر دي، نو دې کې چې اوس د کافرو دپاره 15 عذابونه الله ذکر کوي. دوه ډلې شوې که نه، یو مؤمنان بل کافران. نو د کافرو دپاره 15 سزاګانې دي، او د مؤمنانو دپاره 15 زیري الله ذکر کوي. د مسلسل آیاتونو کې دا خبرې دا ورپسې را روانې دي او پکې ذکر کېږي. نو علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې قیامت په ورځ به مونږه غزوه بدر کې چې کوم کافر او مؤمنان مونږ مخامخ شو، دا به الله ته څه کېږو؟ دا به پیش کېږو. خو به هر حال تر قیامته پورې کافر او مؤمنانو ته به دا دواړه خبرې هغه پکې شاملي. اول د کافرو سزا چې دا د رب په باره کې جګړه کوي. فالذین کفروا، پس هغه کسان چې کافران دي، قطعت لهم ثياب من نار، جوړولې بشي دوی دپاره ثياب جامې من نار، د اور د جهنم نه. ګوره څنګه چې درزي سړی ټیلرو کپړه په قینچۍ باندې کټ کی کنه، نو د هغې نه یا کمیس دپاره نستوړی جوړوي یا ته جیب وغیره جوړوي. دې ته وایي قطع الثياب. دقه رنګ به د دې کافرو دپاره په اور د جهنم کې جامې جوړولی کېږي. او د څه نه به یې جوړوي؟ من نار، د اور نه. نو هغه به بیا څنګه وي؟ هغه بیا الله ته پته ده. نو چې د اور کمیس او شلوار یې درته در واغوسته، نو ټول بدن دې په څه کې شو؟ بس په اور کې شو. نو څومره سخته سزا ده. په دې خپل ایمان باندې شکر وباسئ، او هر وخت په شکر وباسئ. که ډېر زیاته موږ ګناهګار یو، نو د ایمان دولت راسه شته. دا سزاګانې خو د الله نه درکوي کوم چې دې کافرو له مقرر کړي دي. او مر خو داسې یو شی د کافر خو هم څیږي نه که نه. که کافر هر څومره زور وکړي، نو دا مرګ به ورباندې راځي. په دنیا کې هیڅ طاقت داسې نشته چې هغه داسې اله ایجاد کړي چې د مرګ نه په ځان څوک بچ کړي. نشي بچ کېدی که نه. نو په دې خپل ایمان باندې ګوره خوشحاله اوسئ. نو یوه سزا یې دا ده، الله وایي چې دې خلکو ته چې کومې جامې ورغوستولی کېږي، نو هغه به من نار، د اور دی. ښه بیا د لباس سره خلک سرم پټوي که نه، څوک ټوپۍ په سر وي، څوک ورباندې رومال وغیره شي.
نو چې کمیسونه او شلوارې د اور نه شو نو اوس سرونو باندې به یې ذکر کوي یصب من فوق رؤوسهم الحمیم اړوي به په سرونو د دوی باندې الحمیم یشیدلي اوبه څومره سخته سزا ده ملائک به یشیدلي خوټ کېدلي اوبه رالي او د دغه کافرو په دې سرونو د پاسه به اړوي دوه معنی مفسرین لیکي یو معنی دا ده لکه څنګه چې سړی غسل کوي نو په سر باندې اوبه اچوي که نه دقه رنګ به وله په دې سرونو باندې اچوي دویم معنی پکې دام کړې ده چې یاره په دې خلو کې به وله ورړی او بیا حدیث د ترمیزی کې راځي ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي د نبي علیه الصلاة والسلام نه ما دا واورېدل هغه وفرمایل چې دې کافرو ته به ملائک په دې سرونو باندې دا ګرمې شیدلي اوبه ورواړی نو دا به د دماغو ته ورسي دا دماغ به وخوټ کېږي ورسه د دماغو نه به لاندې بیا دا لاندې لاړې شي خېټې ته نو دا ورپسې چې راځي چې یسحرو ویلی بشي ما فی بطونهم هغه چې په خېټو د دوی کې دي والجلود او سرمنې نو چې دا ګرمې اوبه کله خېټو ته ورسي نو په دې خېټه کې دننه چې څه دي که هغه کلمې دي که هغه غوښه ده دا به ټول ایلي شي د دې اوبو سره نو حدیث کې راځي داسې به انسان جاری شي د ده نه به دا هر څه داسې روانې لکه څنګه چې په سړي باندې په دنیا کې دستونه ولګي دا غوښه دا کلمې هر څه به لاندې څه شي دا به په یینې په شکل باندې د دستونو په شکل به دا د کافرو نه وسي نو ځکه ورپسې ذکر کوي یسحر به سحر په عربی کې ویلي کېدلو ته وایي یسحر به ویلی بشي په دغه یشیدلو اوبو سره ما فی بطونهم هغه څه چې د دوی په دې خېټو کې دي والجلود او دا سرمنې بره سري دا به م ورسره ویلی شي بلکل بله سزا ولهم مقامع من حدید او د دوی د وخلو د پاره به مقامع ګروزونه من حدید د وسپنو نه به جوړي ملایکو سره به غټ غټ سټکي په لاس کې نو وهل بم ولا ورکي مقامع جمع د مقمع ده اصل کې د سټک نه چې غټي بره پلک چې ورته وي غټ شي ګروزم ورته وي په پښتو کې هغې ته مقامع وي دا به د ملایکو سره په لاس کې او په دې به وله څه ورکوي گزار خاص کر هغه وخت کې کلما ارادو کله چې دوی اراده وکړي دا کافر خلق ان یخرجو منها چې اوزي دوی د دې جهنم نه من غم د غم د وجې نه اعیدو فیها نو واپس به یې کړي په دې کې دا کافر خلق په دې جهنم کې ډېر زیات تنګ شي غم معنی څه ډېر تکلیف به یې پکې که نه ډېر زیات به تنګ شي نو دوی به کوشش کوي چې موږ د جهنم نه بار وځو نو یو څو قدمه چې والي ملایک به ورباندې څه په دې ګروز باندې ګزار وکړي چې واپس شه نو اعیدو فیها ور د جهنم ته به واپس را وګرځي او ملائک به ورته وایي وذوقوا عذاب الحریق اوسکئ عذاب ګرم په دنیا کې هم د رب په باره کې جګړې کولی د نبي په باره کې به هم اختلافات کو مؤمنانو په خلاف به راپاڅېدلی دین هم نه دی منلی نو بس تاسو دپاره اوس دا سزاګانې دي الله دې ته موږ له امان راکړي هذان خصمان دغه دوه ډلې دي دا دوه ډلې دي اختصمو فی ربهم چې جګړې کوي دوی په رب خپل کې نو فالذین کفروا پس هغه کسان چې کافران قطعت لهم ثیاب من نار پرې کولی بشي دوی دپاره جامې د اور یا جوړولی بشي دوی دپاره جامې د اور یصب من فوق رؤوسهم الحمیم اړوي به په سرونو د دوی باندې یشیدلي اوبه یسحر به ویلی بشي په دغې اوبو سره ما هغه څه فی بطونهم چې په خېټو د دوی کې دي والجلود او سرمنې ولهم او دوی د وخلو دپاره به مقامع ګروزونه من حدید د وسپنو نه کلما ارادو هر کله چې دوی اراده وکړي ان یخرجو منها چې اوزي د دې جهنم نه من غم د غم د وجې نه نو ملائک بوله گزار ورکی اعیدو فیها واپس به کی په دغه جهنم کې او ملائک بورتوي چې وذوقوا اسکئ عذاب الحریق عذاب گرم ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار
یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیها حریر. ګوره دوه ډلې وي، یو مؤمنان او بل کافران. نو د کافرو سزاګانې الله رب العالمین ذکر کړي. اوس کم خلکو چې رب منلی دی، د الله ربوبیت منلی، الله خپل الہ گنی او د الله د حکم مطابق په دنیا کې ژوند تیری او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنتو خیال ساتي او د هغې مطابق زندگی تیری، نو الله دغه مؤمنانو د پاره اوس د هغې په مقابل کې زیری ذکر کوي. د هغوی سپکاوی او تذلیل ذکر کو او اوس مؤمن د خپل شان ته وګوري، الله د ده عزت او اکرام ذکر کوي چې هغوی له به هلته دغه شیزونه ورکوم او ستا له به دا نعمتونه در کوم. دا ډېر د خوشحالۍ آیاتونه دي. ان الله يدخل الذين آمنوا، یقینا الله تعالی به داخلی هغه کسان چې ایمان راوړي. ایمان نه مراد کامل ایمان دی. کامل ایمان دی ته وي الله منل، ټول رسولان منل، کتابونه منل، ملائک منل، ورځ د قیامت آخرت منل. وعملوا الصالحات، او نیک عملونه کړي. عمل صالح وي چې په طریقه د پیغمبر برابري. الله وی جناتن، جنتون دی تجری من تحت الانهار، بهیگی بلاندی داغین نیرونا. دا یو نعمت شو. بس جنت ته به داخل کی سلور قسمه پکې بیا نیرونه دي. اوس مخ کی الته ذکر کړل چې دوی ته کمیسونه د څه ورچي؟ د اور. اوس تخپل کمیس ته دی ګوره، الله تا ته څه درچي او څومره ښکلا دله درکوي. یحلون فیها، خیسته کولی بشي دا مؤمنان په دغه جنت کې من اساوره د بنګړونه من ذهب د سرو زرو. د سرو زرو بنګړي به الله رب العالمین ملائکو ته وایي دې مؤمنانو ته لاسو ته ورواچو، خو په شرط د دې چې په دنیا کې دې نه استعمال کړي. دا شرط. نارینه د پاره سره زر استعمالول دا حرام دي، زنانه د پاره جایز دي چې هر څومره استعمالی، خو نارینه به سره زر. د ارتغل ډرامه چې ده دا چې چا جوړه کړې ده ارتغل، نو دا د پاکستان ته لاهور ته یو هلک راغوښتی و، کاشف نومې و، کاشف. هغه راغوښتی و، دې دعوت یې وله ورکړی و، راغلی و. نو هغه هلک دې غاړې ته ډېره زیاته سونه پرته ده. څومره؟ 1 کیلو سونه د دغه هلک غاړې ته د چا چې ارتغل راغوښتی و. نو دی د اور د جهنم سکروټې غاړې ته اچولي. حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چا چې سونا نارینه ګوره زنانه نو، کم نارینه چې په دنیا کې سونا استعمال کړه، یا د ګوتمې په شکل، یا د غړۍ په شکل، یا د امیل په شکل، که په هر صورت کې، نو دغه کس باندې دغه حرام ده او جهنم کې بوله سکروټه جوړیږي ځوانه، او څومره فخر ور باندې کوي. او میډیا والا ته تپوس کوي او دی ورته داسې په خوشحالۍ لګي دا 1 کیلو سونه ده. د الله بنده آخرت دې ځان نه برباد که. هلته به بیا دغه سکروټې به څوک برداشت کړي چې غاړه کې دي پرتي. نو نارینه د پاره د سونه استعمالول لا حرام دي او زنانه د پاره جایز دي. نو بشر د دې چې تا دنیا کې نه استعمال کړي. ما مخکې هم درته دا خبره کړې وه، زمونږ دا یو رواج دی د اکثرو خلکو چې چرته وله جینۍ وغیره وکي نو خواښې دله بیا ګوتمه جوړوي او ګوتمه د سرو زرو وي او د هلک هم ورته ډېر زیات خوشحالېږي او په دې ګوته بیا تقریبا چې د واده د 2 میاشتو پورې ساتلي، هر چا ته یې ښه وي دا راله خواښې جوړه کړې ده. نو دا تا ته پته شته دا ستا د په ګوته اچول دا حرام دي که نه؟ خواښې ته دې ووایه چې نغدې راله راکه. که ډېر لالچي نو 15-16 زره روپۍ به د ګوتمې جوړېږي، 8 زره دې شي نغدې ته والګه. او که نه خامخا د ګوتۍ شوقي چې یاره خواښې دې را په ګوته کي، نو د چاندۍ راله جوړه که. نو چاندي استعمالول نارینه د پاره بیا جایز دی، او زنانه که د سرو زرو ګوتمې اچي او که والی او کامیلي د هغوی د پاره جایز دي. نو الله به ګورې دا بنګړي دله درکوي په ورځ د قیامت، خو بشر د دې چې دنیا کې دې سونه نه استعمال کړي. نو ملائکو ته به الله وایي یحلون فیها، واچوئ دوی ته، یا خیسته کوي دوی لره فیها په دې سره په دې جنت کې من اساوره د بنګړونه من ذهب د سرو زرو، ولؤلؤا ملغلرې به هم دله درکوي.
دا به هم درته میلونه به ته جوړي مزېدار غاړو کې بیا ګرځوه مزې به دي. خو دا ملنګان نه ګورې دا دلته چې دوی کوم اچولي دا کچکول مشکول په جنت کې نشته، هغه به قیمتي شیزونه وي. بل ولباسهم فیها حریر، ګوره د هغوی کمیسونه د اور نه جوړو او د جنتیانو لباس به صحیح حریر د ریخمو نه به جوړي. او مخکې تیر شوي دي غالبا چې په سورة الاسراء کې چې دوه قسمه ریهم به من سندس و استبرق، د جنتیانو لباس چې کمی من سندس و استبرق، نرینې ریخمونه به هم جوړي او د پیړو نه به هم جوړي. اوس یخني ده که نه، هلته خو خیر دا شیزونه نشته دی، خو لکه دلته یخني د پیړه جامې هم سړی اغوندي او نرۍ په ګرمۍ کې اغوندي. الله دې دواړه ارمانه پوره کړي دی هلته. نو عام لباس د جنتیانو چې کوم دی هغه به د ریخمونه، خو دې دپاره هم دا شرط دی، د نارینه دپاره ریخم استعمالول لا حرام دي، دا یاد ساتئ. نو که دنیا کې د استعمال کړو به د جنت هغې نه به محرومه شي. ان الله يدخل الذين آمنوا، یقینا الله تعالی داخلی هغه کسان چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي په تابعدارۍ د پیغمبر، جنات جنتونو ته تجری من تحت الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه، یحلون فیها اچولی کېږي به دوی ته په دغې جنت کې من اساور من ذهب د بنګړو د سرو زرونه ولؤلؤا او ملغلرې، ولباسهم فیها حریر او جامې د دوی به په دغه جنت کې د ریخمونی، وهدوا الى الطیب من القول وهدوا الى صراط الحمید. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ګوره د جنت تذکره ذکر شوه، اوس الله رب العالمین سبب ذکر کوي چې دې جنتیانو ته چې دا نعمتونه میلاویږي او دا جنت ته دا ولې داخلیږي. اگر سړی سوال وکړي چې دا خلک چې جنت ته ځي نو دوی داسې کړي څه دي چې جنت ته روان دي، نو د دې مختلف تعبیرات قرآن ذکر کړي. یو تعبیر خو دلته دا ذکر شو چې ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان هم راوړی هغې سره سره نیک عملونه کړي، د دغې د وجې به هم جنت ته ځي. دې آیت کې بل تعبیر دی، هغه دا دی وهدوا الی الطیب من القول، او هدایت ورکړی شوی دی دوی ته الی الطیب د پاکې من القول د وینا نه. طیب من القول نه مراد دلته هغه د موږ او تاسو چې ورته پښتو کې اوله کلمه طیبه به دقه ته مراد دی. کلمه طیبه چې ورته وایي دغه ته اصل کې وایي کلمه د توحید، او دا پاکه وینا ځکه ده چې دا د هر قسم شرک نه څه ده، پاک کلمات دي، ښایسته د الله وحدانیت الوهیت پکې ذکر شوی. نو الله یو خو دې خلکو دا کلمه ویلې وه، نو د دې کلمې دومره برکت دی چې دا به تا چېرته بوځي؟ جنت ته. وهدوا الی الطیب، او هدایت ورکړی شوی دی دوی ته الی الطیب د پاکې من القول د وینا نه. بل سبب وهدوا الی صراط الحمید، او هدایت ورکړی شوی دی دوی ته الی صراط لارې الحمید ستایلی شوی ذات ته. الله یو خو ورسه دا پاکه کلمه ده. دویم دوی ته هدایت ورکړی شوی دی د هغې لارې چې د هغې لارې حمید ستایلی شوی ده. څه مطلب؟ ستایلی شوی لار چې کوم ده نو هغه اصل کې لار د څه ده؟ د قرآن. ځکه د قرآن تعریف الله کړی دی که نه، دې ته ستایلی شوی لار وایي. قرآن او سنت باندې دا خلک روانو ځکه جنت ته لاړ. خو مخکې د کافرانو دپاره هغه 15 عذابونه ذکر کړل. اوس دی آیت کې هم د کافرو خلکو حال ذکر دی، لیکن دې نه مراد یو خاص قسم کافر و چې دا اصل کې د مکې مشرکان به ورته وي. دا مخکې خبره خو د عامو کافر وه. دا په مکه کې چې کوم مشرکانو نو هغوی کې دا 2 مرضو الله دې آیت کې ذکر کوي. نو د هغې دپاره الله رب العالمین اوس هغوی ته سزا ذکر کوي. ان الذین کفروا، یقینا هغه کسان چې کفر یې کړی، ویصدون عن سبیل الله او منع کوي خلک د لارې د الله نه. یو خو کافر هم و، دویم به دا کار کو چې خلک به د الله د لارې نه منع کول. سبیل الله عام لفظ دی، جهاد نه خلک منع کول،
د قرآن د درس نه خلق منې کول، د دین د تبلیغ نه خلقو منې کول، دوی به دا کار کو. بل به څه کول؟ والمسجد الحرام، او منې کول به خلق د مسجد حرام نه. لکه دا خو ښکاره خبرې دي، تاسو اورېدلي دي چې نبی علیه صلات وسلام په مکه کې و، خو په مسجد حرام کې مونځ قدرې نشو کولی، حتی چې دومره مجبوره که چې بیا هجرت وکړه لاړې مدینې ته. او بیا نبی علیه صلات وسلام څه وخت پس د مدینې نه راځي عمرې دپاره، شپږشتمه پاره کې به راشي، 1400 یا څه د پاسه صحابه ورسره دي. صلح حدیبیه چې ورته وایي، دا شرایط دغه وخت کې لیکلی شوي دي، څوک 1500 یادوي. خو به هر حال دی چې دغلته راورسېد د عمرې په نیت را روان دی، ګڼ صحابه دي ورسه. عثمان رضی الله تعالی عنه یې راولېږه چې ورشه، خو هغه ته یې د عمرې اجازت ورنکړه. دې ته وایي ویصدون عن المسجد الحرام. دا دومره ظالمان خلکو د مکې مشرکان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مسجد حرام نه بندو. نو اوس نن سبا هم چې څوک د جوماتونو نه خلک منع کوي، دا ټول د دې آیت د لاندې داخل دي. جومات چې وقف شي دا د الله کور دی، دې کې چاته دا اختیار بنی چې ته به مونځ پکې کې او ته به یې پکې نه کې، دا خبرې به پکې نه ده. د جومات حفاظت پکې، بې وخته ټیم به کولاوی نو دروازه به بند ساتي، څه شیز پکې ګندګي ونه کي یا غله وغیره ته څه وینسي، خو منع کول نشته. نو دوی به دا کار کو. اوس الله وایي چې مسجد حرام خدا یو خصوصیت دی چې دې کې د چا ملکیت ګوره نشته په مسجد حرام کې. څوک دا دعوه نشي کولی چې دا ځای پکې زما دی. د مسجد حرام چې څومره حدود دي، صرف دا کعبه چې د دې ته مسجد حرام نه وي، د دې ډېر غټ حد دی، هلته بورډونه لګولي معلومي. نو الله هغه ذکر کوي، هغه جعلناه للناس چې ګرځولی دی مونږ دپاره د خلکو د عبادت دپاره. الله وی سواء العاکف فیه، برابر دی په هغې کې دیره کس والباد او مسافر. مسجد حرام کې که هغه ځای کې څوک دیره دي د حرم په حدودو کې، نو د هغه هم یو شان حق دی پکې. او که یو سړی د بار مسافر نه رالی، نو هغه دواړه به پکې سی یو برابر. په مسجد حرام باندې څوک دعوه نشي کولی چې دا ځای پکې زما دی او دا ځای پکې زما دی. دا د هغه ځای خاص خصوصیت دی. بیا دې کې علماو یو اختلاف کړی و مسله کې. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او بعضې نور چې د مسجد حرام نه بهر چې کوم د مکې ښار دی، مکې شهر، آیا د دغې به څه حکم وي؟ مسجد حرام حدود جدا دي، مکه جدا ده. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او بعضې نور هغوی وایي چې په مکه کې هم سړی کور وغیره خرڅولی نشي، دا به هم په دې کې داخلي، نه پکې هوټل اخیستی شي، نه پکې خرڅولی شي، نه پکې کور وغیره خرڅولی شي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول دا دی. امام شافعي رحمت الله علیه جمهور علما دا وایي چې نه، د مکې ته دا حکم نه دی شامل، مکه بار ده، د مکې چې کوم ښار دی. او په دې باندې نن سبا عمل هم دی هلته که نه، څوک پکې هوټل یالي، څوک پکې کورونه جوړوي، څوک یې ځان نه خرڅوي. دا حکم چې کوم دی دا د حرم حدودو کې دننه دی. د حرم چې څومره حدود دي، دې کې یو لیز ځای باندې څوک دعوه نشي کولی چې دا به زما دی او دې کې د چا څه کار وغیره نشته دی. نو الله وایي دا د ټولو خلکو دپاره دی. عاکف که هلته دیره دی، والباد او که د بار نه مسافر راغلی، د ټولو پکې حقي. ومن یرد فیه بالحاد، او هغه څوک چې اراده لري په دې کې بالحاد د کږلیچ، بظلم په ظلم سره. ګوره د مسجد حرام دا یو بل خصوصیت دی. یو انسان په زړه کې د یو ګناه اراده راله، مثال په طور دلته ناست دی استاد، یو ګناه اراده راله، نو حدیث کې راځي چې ملایکې نه لیکي تر څو چې تا دا ګناه کړی نه. د مسجد حرام دا خصوصیت دی چې په مسجد حرام د حرم حدودو کې دننه وي او په زړه کې دې څه د ګناه اراده راله، ګوره دا لیکلی کېږي، دا یاد وساته. بظلم، ظلم نه عام لفظ دی، د غلا اراده دې پکې وکړه، خلک پکې غلاګانې کوي که نه، یا د کفر او د یو شرک کار اراده دې پکې وکړه چې حجر اسود ته به سجده لګوم، نو که دې کړي نه مې ګورې هلته ملایک لیکي، دا به یاد ساتي. دې وجې نه علماو ذکر کړي چې بعضې علما داسې هغوی په مسجد حرام کې دیره کېدل نه، ویلې د دې هسې نه چې چېرته څه نقصان رانه پکې ونی شي، چېرته نیت کې هم څه رانه شي. اوس د افسوس مقام دی، خلک پکې تصویران وباسي،
علماو به پکې پاتې کېدل نه ویلې، نیت کې هم چېرته داسې سره نه شي، ملایکې لیکي سمدست. اوس پکې خلک غټې غټې کیمرې ګرځوي، تصویران دا پکې اوس بس څومره لوی ظلم شروع. نو الله وایي چا چې اراده وکړه فیه په دې کې بې الحادن کږلیج د ظلم معمولی شان یو ګناه اراده یې راله، نو واوره نذقه من عذاب علیم، نو سکو به موږ ده ته درناکو عذاب. نو ګوره دغه ملایک لیکي، د هغې ځای اصول ډېر زیات سخت دي، ډېر احترام به یې سړی کوي. هذان خصمان اختصمو، دا دوه ډلې دي چې جګړه کوي فی ربهم په باره د رب خپل کې. فالذین کفروا، پس هغه کسان چې کفر یې کړی دی، قطعت لهم ثیاب من نار، جوړولی به شي دوی دپاره جامې د اور، یصب اچولی به شي من فوق رؤوسهم الحمیم، د پاسه د سرونو د دوی باندې یشیدلي اوبه، یسحرو به ویلی به شي په دغې اوبو سره ما هغه فی بطونهم چې په خېټو د دوی کې دي، والجلود او سرمنې، ولهم مقامع من حدید، او دوی د پاره به د پاره د وخلو ګروزونه من حدید د وسپنو نه. کلما ارادو، هر کله چې اراده وکړي دوی ان یخرجو منها، چې وځي دوی د دې جهنم نه، من غم د غم د وجې نه، اعیدو فیها، نو واپس کوي به په دې کې. او ملائک به وایي چې وذوقوا اوسکئ عذاب الحریق، عذاب ګرم. ان الله يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقینا الله تعالی به داخلی هغه کسان چې ایمان راوړی او نیک عملونه کړي په تابعدارۍ د پیغمبر، جنات جنتونو ته تجری من تحت الانهار، چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه، یحلون فیها، چولی به شي دوی ته په هغې جنت کې من اساوره د بنګړو نه، من ذهب د سرو زرو، ولؤلؤا او ملغلرې، ولباسهم او جامې د دوی به فیها په هغې کې حریر د ریحم وي، وهدو او هدایت ورکړی شوی دی دوی ته الی الطیب من القول، د پاکې د وینا نه، وهدو او هدایت ورکړی شوی دی دوی ته الی صراط الحمید، لارې ستایلی شوي ذات ته. ان الذین کفروا، یقینا هغه کسان چې کفر یې کړی، ویصدون عن سبیل الله، او خلق منع کوي د لارې د الله نه، والمسجد الحرام، او خلق منع کوي د مسجد حرام نه. الله وی مسجد حرام الذي داس زید جعلناه، چې دا من ګرځولې د پاره د عبادت للناس د خلقو د پاره، سواء العاکف فيه، برابر دی دلته دیره کس والباد او مسافر. ومن يرد فيه بالحاد بظلم، او چا چې اراده وکړه په دې کې د کږلیج ظلم طرف ته، یعنی ورکوک شو معمولی ظلم ته، نذقه من عذاب علیم، نو اوسکو به موږ د ته عذاب دردناک.